إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ډیرو درنو محترمو مسلمانانو، ورونو او خویندو، الله عز وجل چې کله انسانان د ځمکې پر مخ پیدا کړل، دغه انسانانو ته الله عز وجل د ژوند د نظم دپاره، د دوی د ټولنیز نظم د برقرارۍ دپاره او د عقیدې د اصلاح دپاره الله عز وجل لارښوونې راولېږلې. دغه لارښوونې د پیغمبرانو په واسطه موږ او تاسو ته رسېدلي. پیغمبران علیهم السلام هم زموږ او ستاسو غوندې انسانان بشر تیر شوي. پیغمبران ملائکې نه وي، جنیات نه وو، زنانه نه وو. ټول پیغمبران نارینه تیر شوي. ځکه الله عز وجل فرمایي: وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي الیهم. یا محمد صلی الله علیه وسلم، ستانه مخکې پیغمبران ما نه دي لیږلي مګر نارینه، ذکور. ځکه زنانه هغه خپل طبیعت او فطرت مطابق ځینې حالات لري چې هغې سره د نبوت مسئولیت نشي سرته رسولی، لکه میاشتني مرستیا وي، حیض او نفاس، ولادت، د کور مسئولیتونه، د خاوند مسئولیتونه. نو دغه دومره کافي مصروفیت دی چې هغې سره د نبوت مسئولیت دپاره وخت نشي پیدا کولی. نو دغه پیغمبران علیهم السلام چې څومره الله عز وجل را لیږلي، ټول پیغمبران د یو سرچشمې د یوې چینې څخه راغلي دي موږ او تاسو ته. ټولو پیغمبرانو یو دعوت، یوه وینا، یوه خبره، یو دستور موږ او تاسو ته رسولی. هیڅ پیغمبر داسې نه دی راغلی چې د بل پیغمبر خلاف خبره کړې وي. بل پیغمبر وروستنی نه دی راغلی چې د مخکني پیغمبر خلاف خبره کړې وي. ځکه ټولو پیغمبرانو ته الله عز وجل یو دستور، یو فرمان، یو لارښوونه کړې. اصول، اساسات د ټولو پیغمبرانو یو تیر شوي دي. ټولو پیغمبرانو ته الله په وحدانیت باندې امر کړی، ټولو ته په لمانځه باندې امر شوی، ټولو ته په زکات باندې امر شوی، ټولو ته په روژې باندې امر شوی، ټولو ته په حج باندې امر شوی. دا همغه اساسات دي. البته په طریقه کې، فروعاتو کې اختلافات شته. منځ ټولو پیغمبرانو ته امر شوی، مګر څو وخت المنځ دې کې اختلاف شته. څرنګه المنځ دې کې اختلاف شته، مګر منځ اصلا منځ وجود درلوده. روژه نیول، ټولو روژه نیولې، مګر کیفیت د روژې کې فرق و. موږ او تاسو مثلا تر سهار ختلو څخه تر غروب پورې روژه نیسو، هغو د شپې هم روژه نیوله. موږ په روژه کې خبرې کوو، هغو په روژه کې خبرې هم نه کولې. نو دغه کیفیت کې اختلاف شته، اما اصل کې اختلاف نشته. ټولو باندې روژه فرض وه. په دغه اساس ټول دینونه چې د الله له لورې نازل شوي، دغه ټول دینونه په اصل کې یو دین دی، مګر هر پیغمبر د همغه دین تسلسل په اساس راځي. یو پیغمبر وفات کیږي، بل پیغمبر همغه تسلسل ته دوام ورکوي. هغه وفات کیږي، شهید کیږي، بل پیغمبر راځي، همغه تسلسل ته دوام ورکوي. ټول حلقات دي لکه د زنځیر غوندې، کړۍ دي، یو کړۍ بله کړۍ بله کړۍ، ټول پیغمبران یو دي. الله عز وجل د ټولو پیغمبرانو دین ته اسلام ویلی. ټول دینونه د الله په نزد اسلام په نوم باندې یادیږي. په دینونو کې اختلاف نشته. ځکه الله عز وجل فرمای: ان الدین عند الله الاسلام ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرین. دین د الله په نزد اسلام دی. د اسلام دین نه غیر الله عز وجل بل دین نه قبلوي.
او که څوک د اسلام څخه غیر بل دین لټوي نو هغه د زیانکارانو او تاوان کوونکو څخه دی په آخرت کې او په دنیا کې. نو دغه اسلام چې الله عزوجل مونږ او تاسو ته فرمایي جنس د ادیانو د الله په نزد اسلام دی، که هغه د نوح علیه السلام دین دی، که هغه د ابراهیم دی، که هغه د موسی دی، که هغه د عیسی دی، که هغه د آدم علیه السلام دی، که یحیی دی، که محمد صلی الله علیه وسلم دی، ټولو دینونو نوم د الله په نزد اسلام دی. دا خبره ما بار بار کړې چې دغه یهودیت او نصرانیت او دغه نور نومونه چې راغلي دا خلکو ایښودلي دي. الله عزوجل د موسی علیه السلام دین ته هیڅکله یهودیت نه دی ویلی. هر ځای کې چې قرآن عظیم شان کې د یهود لفظ راځي قوم ته راجع کیږي، دین ته نه راجع کیږي. هیڅکله دین ته الله یهودیت دین نه دی ویلی. یهود چې وایي قوم ته وایي، یعنی هغه قوم چې ځان ته یهود وایي. نصرانیت یا مسیحیت د دین نوم نه دی، د دین نوم اسلام دی، مګر خلکو دغه یو طایفې دا دین ځان ته منسوب کړی او دې ته مسیحیت یا نصرانیت وایي. نو ټول دینونه د الله په نسبت باندې د اسلام په نوم باندې یادېږي. ټول پیغمبران الله عزوجل یو هدف، یو اساس او د یو تهداب دپاره لیږلي چې هغه د توحید مبدأ دی، چې خلق د الله وحدانیت د الله یووالي ته دعوت کړي او نیکو اخلاق او نیکو عقایدو ته دعوت کړي. ځکه الله عزوجل قرآن عظیم شان کې فرمایي وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. مونږ هر ملت، هر ټولي، هر ځای ته یو پیغمبر لیږلی. څه دپاره مو لیږلی؟ ان اعبدوا الله، چې خلکو ته دا وینا ورسوي چې تاسو یوازې د الله عبادت وکړئ، الله سره شریک مه نیسئ، عبادت د الله وکړئ. عبادت هغه وسیع مفهوم سره، عبادت یوازې د لمونځ او روژه نه ده. په عبادت کې ټول هر شی شامل دی. هر هغه څه چې د الله له لورې مونږ ته ویل شوي دی عبادت دی. هر هغه څه چې د پیغمبرانو علیهم السلام په واسطه مونږ ته ویل شوي دی عبادت دی. د همسایه سره نیکي کول عبادت دی، حلال رزق ګټل عبادت دی، طاعت کې خپل ژوند مصرفول عبادت دی، لمونځ کول عبادت دی، یو چاته نیکه مشوره ورکول عبادت دی، چا سره په پراخه ټنډه مخامخ کېدل عبادت دی، نیکه خبره عبادت دی. یعنی هغه ټول وسیع مفهوم سره. نو ځکه الله عزوجل فرمای چې من هر پیغمبر لیږلی هغو ته مو دا فرمان ورکړی چې خلکو ته امر وکړي ان اعبدوا الله، عبادت وکړئ د الله. دوهم کار څه وکړئ؟ واجتنبوا الطاغوت، تاسو د طاغوت څخه ځان وساتئ، د طاغوت څخه لرې اوسئ. طاغوت څه ته وایي؟ د طاغوت تعریف مفسرین دا کوي کل ما عبد من غیر الله، هر هغه شی چې د الله نه سوا د هغه عبادت کیږي طاغوت دی. د هر شی عبادت چې د الله نه غیر کیږي هغه طاغوت دی. که هغه ونه ده، که هغه سپوږمۍ دی، که هغه لمر دی، که هغه انسان دی، که هغه بت دی، که هغه یو منصب دی، که هغه بادشاه دی، که هغه هر څوک دی. یعنی د الله نه سوا د هر شی عبادت چې کیږي د طاغوت لفظ کې شامل دی. یعنی تاسو د شرک څخه ځان وساتئ. نه د الله په صفاتو کې شرک وکړئ، نه د الله په وحدانیت کې شرک وکړئ، نه په عبادت کې الله سره شرک وکړئ، نه په خوف او رجا کې شرک وکړئ. فقط خالص هر کار زموږ د الله دپاره وي. نو که دغه آیت ته متوجه شو الله عزوجل دې کې موږ ته همدا فرمایي چې هر ټولي ته پیغمبر راغلی، هر ملت ته پیغمبر راغلی، مګر دا چې موږ ته د ټولو پیغمبرانو نومونه نه دي ثابت، د هغو موقعیتونه نه دي ثابت، د هغو تاریخونه نه دي ثابت، مګر موږ ایمان لرو چې الله عزوجل هر ملت، هر ټولي ته پیغمبر لیږلی. ځکه الله عزوجل قرآن عظیم شان کې فرمایي ان تقولوا یوم القیامة ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، او کما قال الله تعالی مونږ هر ملت ته پیغمبر لیږلی، هر ټولي ته مو پیغمبر لیږلی، دې دپاره چې د قیامت په ورځ بیا دا دلیل ونه نیسي چې یا الله مونږ ته خو پیغمبر نو راغلی، مونږ خو خبر نو. دغه اتمام حجت دپاره پیغمبر را لیږلی، که چا ایمان راوړی دی، که چا ایمان نه دی راوړی خپل حساب به ورکوي. همدارنګه مسلمانانو دغه نقطې ته هم باید اشاره وکړو، څرنګه چې د الله په نزد ټول دینونه یو دین دی، اسلام دی، نومونه وروسته جوړ شوي دي، یو دین دی، د اسلام دین دی. په همدغه اساس مونږ او تاسو د اسلام یوازې د محمد صلی الله علیه وسلم په واسطه مونږ او تاسو ته رسېدلي دین ته اسلام نه وایو، د ټولو پیغمبرانو دین اسلامو. په همدغه اساس هغه کسانو چې د پخوانیو پیغمبرانو د دین مطابقت کړی په هماغه وخت کې په هغه باندې ایمان راوړی، هغو به جنت ته داخلیږي هماغه اسلام سره. که چا په موسی علیه السلام ایمان راوړی او د هغه د فرامینو اطاعت کړی، د الله حکم پر ځای کړی، هغه مسلمان دی، د هماغه زمانې مسلمان، او هماغه ایمان او اسلام سره به د جنت ته داخلیږي.
که چا په عیسی علیه السلام، په نوح علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، نورو پیغمبرانو په خپلو زمانو کې ایمان راوړی او د الله د هماغه احکامو مطابق اطاعت کړی، دته مسلمان ویل کېږي. دی به د هماغه ایمان او هماغه احکاماتو سره جنت ته ځي. مګر داسې انسان چې هغه د رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم زمانه کې دی اوسېدلی وي، ژوندی وي او د ده د رسالت څخه خبر شوی وي، مګر بیا په رسول الله باندې ایمان نه راوړي او دی بیا د بل دین پیروي کوي، که هغه یهودیت دی، که نصرانیت دی، که بل دین دی، د څخه بیا دغه دین نه قبلیږي. مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زیږېدنې څخه مخکې هر انسان د خپل دین مطابق مسلمان دی، په دې شرط چې هغه د دین په اصول باندې عمل کړی وي، مشرک شوی نه وي، منحرف شوی نه وي. اما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتګ څخه وروسته بیا ټولو انسانانو پیریانو څخه دا غوښتنه شوې چې ټول پخواني دینونه منسوخ دي، یوازینی برقرار دین د الله په نزد هغه اسلام دی. ځکه الله عز وجل فرمای اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. نن ما ستاسو دین کامل وګرځاوه، د دین ټول د ضروریات او احکام او مسائل مې تاسو ته بیان کړ، خپل نعمت مې پر تاسو تمام که، قرآن مې درته نازل که، پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم مې در پیغمبر په صفت درولېږه، او د اسلام دین مې تاسو ته غوره دین انتخاب که. الله مونږ ته انتخاب کړی دا دین، اسلام مې تاسو ته دین انتخاب که. دین وروسته که څوک د اسلام څخه غیر بل دین انتخابوي فلن یقبل منه، د څخه نه قبلیږي، بل دین مقبول نه ده د محمد صلی الله علیه وسلم د راتګ څخه وروسته. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زما د دین په اړه به یهودي یا نصرانی نه خبرېږي نه اوري، مګر دا دی چې دی مکلف دی پر ما باندې ایمان راوړي، او که دی دین وروسته ایمان نه راوړي نو د پخواني دین هم دنه نه قبلیږي، ځکه هغه دین محمد صلی الله علیه وسلم مبعث سره منسوخ شوی دی. نو په دغه اساس د ټولو دینونو سرچشمه یو د ټول اسلام دی، او هر پیغمبر د بل پیغمبر تسلسل باندې راغلی، هماغه عین دین موږ ته رسولی، عین اساسات رسولی دي، فقط فروعاتو کې ځینې مسایلو کې اختلاف د هغې شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته په همدغه اړه باندې فرمایي، بلکې الله عز وجل فرمایي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. یا محمد صلی الله علیه وسلم ستانه مخکې موږ هیڅ پیغمبر نه دی لېږلی، مګر هغه پیغمبر ته موږ دا وحی کړی ده، دا مو ورته ویلی دی چې لا اله الا انا، زما نه سوا بل معبود نشته، زه یوازینی واحد ذات یم، شریک نه لرم، نه اولاد لرم، نه مېرمن لرم، نه شریک لرم، نه شریک او اولاد او مېرمن ته اړتیا لرم. لکه سوره اخلاص چې موږ تاسو وایو قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نو بیا الله عز وجل فرمایي چې موږ هر پیغمبر ته دا وحی کړی چې زما نه غیر بل معبود مستحق د عبادت نشته، فاعبدون، پس زما عبادت وکړئ. هر پیغمبر همدغه رسالت د الله عز وجل خپل امت ته رسولی. ابو هريره رضی الله عنه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا اولى الناس بعیسی ابن مریم، زه په عیسی ابن مریم علیه السلام باندې تر ټولو اولاترم، تر ټولو نږدې یم، زما حق پر هغه باندې ډیر زیات دی. بیا فرمایي چې فی الدنیا والآخره، په دنیا او په آخرت دواړو کې. بیا فرمایي الانبیاء اخوة علات، ټول پیغمبران سره میرانی ورونه دي، میرانی ور علاتی ورونه. علاتی ورونه موږ هغه چاته وایو چې د دې پلار یو وي میندې مختلفې وي، ناسکه ورونه چې موږ تاسو وایو. یو سړی دوه درې مېرمنې لري، مختلف اولادونه لري، دغه اولادونه ټول خپلو کې سره ناسکه ورونه دي، میندې موریانې سره بیلې دي، پلار د ټول یو دی. نو دلته فرمایي چې ټول پیغمبران سره علاتی ورونه دي چې میندې بیلې دي، دا قریشو کې پیدا شوی دی، دا بنو اسرائیلو کې پیدا شوی دی، دا مثلا په فلان منطقه عراق کې پیدا شوی، دا فلان ځای کې پیدا شوی، میندې د ټولو بیلې دي، پلار د ټولو یو دی. دلته مفهوم یو مثال کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته دا مثال واضح کوي چې د ټولو رب یو دی، پروردګار د ټولو یو دی، دین د ټولو یو دی، فروعاتو کې اختلاف شته، ولو که دی عربي دی، هغه عجمي دی، دی عراق پیدا شوی، دلته پیدا شوی، نو مختلفو ځایونو کې سره پیدا شوي، خو دین د ټولو یو دی، هدف د ټولو یو دی، اساس د ټولو یو دی. په دغه اساس مسلمانانو ورونو خویندو موږ او تاسو په ټولو پیغمبرانو باندې ایمان لرو. ځکه الله عز وجل قرآن عظیم الشان کې په مختلف ځایونو کې موږ او تاسو ته فرمایي آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله.
نو ځکه الله عز وجل فرمایي چې ټول مؤمنان په دغه ذکر شوي شیانو باندې کتابونو باندې ملایکو باندې الله باندې رسولانو باندې ایمان لري او مسلمانانو صفت دا ده چې پیغمبرانو کې هیڅ تفریق نه کوي. موږ او تاسو ته ټول پیغمبران یو دي، ټول باندې اجمالی او تفصیلی ایمان لرو. اجمالی ایمان دا دی چې موږ هر هغه پیغمبر چې الله عز وجل له لورې راغلی په هغه ایمان لرو، که نوم یې موږ ته معلوم وي که نه وي، ځای او موقعیت موږ ته معلوم وي که نه وي، تاریخ موږ ته معلوم وي که نه وي، موږ په هغه ایمان لرو. هر پیغمبر چې د الله له لورې راغلی. تفصیلی ایمان په دې معنی چې هر هغه پیغمبر چې الله او رسول موږ ته د هغه نوم ښودلی، موږ په هغه جدا جدا ایمان لرو. موږ په موسی ایمان لرو، موږ په عیسی ایمان لرو، موږ په یحیی ایمان لرو، په زکریا ایمان لرو، په ابراهیم ایمان لرو، ذوالکفل ایمان لرو، الیسع باندې ایمان لرو، په زکریا باندې ایمان لرو. یعنې د هر پیغمبر نوم سره ورسره ایمان لرو. دې ته تفصیلی ایمان وایي. اجمالي دا دی چې په ټولو باندې چې الله عز وجل رالیږلي دي. په همدغه اساس مسلمانانو ابتدا کې هم ما ویلې چې د الله په نزد دین اسلام دی. هر پیغمبر د اسلام رسولو ته راغلی، د ټولو اساس یو دی، فروعاتو کې سره اختلاف درلودل. او همدغه د اسلام لفظ چې ټول پیغمبران مسلمانان تیر شوي د اسلام دین رسولی، دغه نومونه وروسته ساختګي د یهودیت او نصارا او فلان و فلان. ځکه الله عز وجل قرآن عظیم الشان کې د مختلفو پیغمبرانو په ژبه د اسلام لفظ ذکر کوي چې هر پیغمبر وایي زه مسلمان یم، زه مسلمان یم. لکه نوح علیه السلام ته وګورو، خپل قوم ته 950 کاله دعوت کوي. دا د قرآن آیت دی. فلبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما. نوح علیه السلام په خپل قوم کې 50 کم زر کاله دعوت کړي. 50 کم زر کاله نه نیم سوه کاله. کله چې د 950 کاله دعوت وکړه د الله لارې ته، الله فرمایي فما آمن معه الا قلیل. ډېرو کمو خلکو ایمان راوړه. ځکه د دوی مشکل دا و چې ایمان نه راوړه او نسل په نسل به دوی یو بل ته وصیت کوي چې پام کوه په نوح ایمان رانه وړي. یو سړی چې وفات کېږي خپله کورنۍ راټولوي چې زه خو ځم، خو تاسو خبرداری در کوم درته چې پام کوئ په نوح ایمان رانه وړي. دی مو ګمراه کوي. دی به وفات شو، د کورنۍ او زامنو به په کفر کې وخت تېر کړه. کله به چې دوی وفات کېدل خپلو زامنو ته به وصیت کوي چې پام کوئ ایمان رانه وړئ. ځکه نوح علیه السلام الله عز وجل ته التجا کوي ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. یا الله دا زما قوم ایمان نه راوړي. 950 کاله دعوت مې ورته وکړه، ډېر محدودو کسانو ایمان راوړه. او دوی چې هر ماشوم هم زیږوي، زه د ایمان په امید چې زه دغه ماشوم به مؤمن شي، مګر دی هماغه کافر او فاجر زیږوي. کافر او فاجر تربیت کوي، بیا ورته وصیت کوي چې ایمان رانه وړي. خو بالاخره الله عز وجل نوح علیه السلام ته د کشتۍ جوړولو امر کوي. د چې کشتۍ جوړوي دا خلک د پورې مسخرې کوي چې موږ ته لیونی فکر کولی، ته خو رښتیا لیونی راوتلی. ځکه اوس دوی کشتۍ ګوري چې نه بحر شته او نه اوبه شته او نه طوفان دی، او ته کشتۍ جوړوي څه دپاره جوړوي؟ خو دوی خو د الله په امر باندې نه پوهېږي چې څه کېدونکی دی. مګر نوح علیه السلام د دوی د هغه استهزاء او د دوی د مسخرو په مقابل کې وایي امرت ان اکون من المسلمین. تاسو رشخند کوئ، مسخرې کوئ، هر څه چې وایي وکئ، مګر ما ته الله امر کړی دی چې زه د مسلمانانو د جملې څخه وسیږم. ان اکون من المسلمین، زه باید د مسلمانانو جملې څخه وسیږم. نو نوح علیه السلام خپله ځان ته مسلمان وایي. ابراهیم علیه السلام ته که وګورو، الله عز وجل ورته فرمایي اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. چې الله عز وجل ابراهیم علیه السلام ته فرمایي تسلیم شه، اطاعت گزار شه. ابراهیم علیه السلام فورا وایي اسلمت لرب العالمین، زه الله ته تسلیم یم، یعنی مسلمان یم. کله چې ابراهیم علیه السلام د الله په امر د کعبه مشرفه کور کعبه شریفه جوړوي، کعبه شریفه تمامیږي، خپل زوی اسماعیل علیه السلام ته لاس پورته کوي، الله ته دعا کوي ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امة مسلمة لك وارنا مناسکنا وتب علینا. یا الله ما او زما ذریه، زما اولاده مسلمانان وګرځوه. یا الله ما او زما اولاده مسلمانان وګرځوه او زمونږ آینده نسلونه هم مسلمان وګرځوه. دلته ابراهیم علیه السلام ځان ته مسلمان وایي، خپل کورنۍ ته مسلمان وایي او د اسلام تمنا کوي آینده نسلونو دپاره، په دې معنی چې د هغه دین هم اسلام و. همدارنګه که موږ او تاسو یعقوب علیه السلام ته وګورو، کله چې یعقوب علیه السلام خپل وفات کیږي، خپل اولادونو راغواړي، دوی ته وایي چې ما تعبدون من بعدي، زه خو دنیا څخه ځم رحلت کوم، مګر تاسو نه پوښتنه کوم چې زما د مرګ نه وروسته تاسو د څه عبادت کوئ، څه رقم عبادت کوئ؟ اولادونه خو مسلمانان دي، ورته وایي نعبد الهك واله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. موږ به ستا نه وروسته عبادت وکړو ستا د پروردګار او ستا د پلارانو د پروردګار چې هغه ابراهیم دی، اسماعیل دی، اسحاق دی. موږ به د واحد الله چې د دې ټولو الهو عبادت کوو ونحن له مسلمون، موږ هغه دپاره مسلمانانو تسلیم شوي یو.
نو ټول دغه اعتراف کوي چې موږ مسلمانان یو، خپل دین ته اسلام وایي. ځکه یعقوب علیه السلام بیا دوی ته وصیت کوي ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تاسو ډیره نیکه خبره کړې، په همدغه ایمان او اسلام برقرار پاتې شئ. تاسو د دې دنیا څخه مړه نشئ، وفات نشئ، مګر دا چې مسلمانان اوسئ. فلا تموتن، مړه نشئ الا وانتم مسلمون، مګر دا چې تاسو په اسلام باندې یاستئ. بیرته حالات او زمان او مکان او شرایط تاسو باید کفر طرف ته ونه ډوي. ځکه دا د مسلمان خصلت ده، که هغه مسلمان که اروپا کې اوسېږي، که غرب کې اوسېږي، که استرالیا کې اوسېږي، که هر جهان کې اوسېږي، دی چې مسلمان دی د اساس دین او عقیده ده. مسلمان باید هیڅ کله خپل اساس، خپل دین او عقیده د ټولنې شرایط او زمان او مکان دپاره پرېنږدي. مسلمان باید هیڅ کله په ټولنه کې ذوب نشي، خپل شخصیت اسلامي هویت د لاسه باید ور نه کړي. مګر دا موږ او تاسو ته ډېر د تاسف ځای دی چې یو تعداد مسلمانان فقط په دین او په دین باندې هغه خپل هویت د لاسه ورکوي، خپل شخصیت د لاسه ورکوي، خپل دین او عقیده د لاسه ورکوي. غربي فرهنګونه داسې فرهنګونه چې نه زموږ دین پورې تړاو لري، نه زموږ فرهنګ پورې تړاو لري، نه زموږ ټولنې پورې تړاو لري، نه هغه زموږ غیرت او مروءت پورې مردانګي پورې ارتباط لري، مګر هماغه د بل چا لارې به تعقیبوو. دې ته به ازادي وایو، دې ته به خوشحالي وایو. نو یعقوب علیه السلام دا وصیت کوي ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وفات نشئ مګر تاسو باید مسلمانان اوسئ، د اسلام په حالت کې باید وفات شئ. همدارنګه که د موسی علیه السلام وخت وګورو، موسی علیه السلام خپل قوم ته چې خطاب کوي، دعوت کوي، په دعوت کې ورته فرمای یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعليه توکلوا ان کنتم مسلمون. ای زما قوم بنو اسرائیل، که چیرې تاسو حقیقتا په الله باندې ایمان لرئ، په الله باندې توکل هم وکئ، الله باندې توکل وکئ، د دښمن څخه مه ویرېږئ. ځکه که تاسو حقیقتا مؤمنان یاستئ، الله تعالی ستاسو نصرت، ستاسو مدد په هر حالت کې کوي. ان کنتم مسلمین، که چیرې تاسو حقیقتا مسلمانان یې، که چیرې تاسو حقیقتا مسلمانان یې، خپل ایمان په الله قوي کړئ، په الله کافي توکل وکړئ، نور عاقبت او نتیجه الله ته پرېږدئ، د هیڅ شي تشویش مه کوئ. هماغه وکله چې دوی په الله باندې توکل وکړ، الله تعالی بحر کې ورته 12 لارې جوړ کړې، فرعون او دغه قوم لښکر غرق کړ، بنو اسرائیل او موسی علیه السلام ته نجات ورکړ. همدارنګه د موسی علیه السلام په وخت کې هغه ساحران او جادوګران چې فرعون موسی علیه السلام سره د مقابلې دپاره راغوښتلي وو، هغه قصه هم تاسو ټولو ته معلومه ده، خو خلاصه همدا ده چې کله موسی علیه السلام ته الله عز وجل امر وکړ چې ته فرعون ته لاړ شه سره د هارون علیه السلام او ده ته دعوت ورکړې، ډېر نرمې خبرې ورته وکړې، کېدای شي دی الله ته رجوع وکړي. کله چې دوی موسی علیه السلام د فرعون هغه دربار ته او قصر ته ورځي، ځینې مفسرین لیکي چې موسی علیه السلام 80 ورځې په دروازه باندې تېرې کړې، ده ته اجازه نه ورکوله. 80 ورځې د فرعون دروازه کې تېروي موسی علیه السلام تر څو ده ته اجازه ورکړي. نو ځکه موسی علیه السلام چې کله ورځي فرعون ته د رب العالمین د واحد پروردگار دعوت ورکوي، فرعون مسخرې کوي، خو بالاخره موسی علیه السلام ورته وایي چې ته خو باور نه کوي، خو که زه تا ته یو معجزه وښایم ته به باور وکړې چې زه د الله رسول یم. فرعون وایي وښایه څه شی دی در سره. موسی علیه السلام خپله امسا وګرځوي، امسا نه اژدهار جوړ شي. فرعون چې کله دغه معجزه ګوري، د دې په ځای چې ایمان راوړي نور هم تمسخر او استهزا کوي، ورته وایي زه اوس پوه شم چې ته غټ جادوګر یې، مګر زه هم په مصر کې ډېر غټ غټ جادوګران لرم، زه به د خپل جادوګران او ماهرین راټول کړم، تا سره به مسابقه وکړي چې موږ ته معلوم شي چې ته لوی جادوګر یې که دا زما جادوګران ستر دي. خلاصه دا چې په دغه ورځ باندې 4000 څه د پاسه جادوګران فرعون، ځینې روایاتو کې مختلف 2000 اوزره کم زیات هم راغلي دي، نو یو غټ عدد جادوګران فرعون راټولوي. موسی علیه السلام هم ورځي، خو دغه جادوګرانو منځ کې 80 جادوګران ډېر ماهرین دي، ډېر لوی جادوګران دي چې د دوی مقابله څوک نشي کولی. دوی راشي هغه خپل رسۍ او پړې وګرځوي، ماران ترې نه جوړ شي. موسی علیه السلام د الله عز وجل په امر خپله امسا وګرځوي، دې امسا نه اژدهار جوړ شي. کله چې د اژدهار جوړ شي لاړ شي دا ټول ماران وخوري. دلته دا جادوګران خو د ټول سحر او جادو پر رموز او اسرارو باندې خبردار دي، دې پوهېږي چې دغه کار چې موسی علیه السلام کوي دا جادو نه دی، ځکه د جادو په اصولو کې دا رقم معجزه نشته، دا رقم خارق العاده کار نشته. دوی ټول موسی علیه السلام ته تسلیمیږي، ایمان راوړي. نو دوی وایي چې آمنا برب العالمین رب موسی و هارون، موږ د ټول عالم پروردګار ته ایمان راوړو چې د موسی علیه السلام او د هارون رب دی. فرعون ورته وایي چې تاسو موسی علیه السلام باندې دینه مخکې ایمان راوړئ چې زه تاسو ته اجازه درکم، زما اجازې نه غیر تاسو ایمان راوړئ. اوس به تاسو وګورئ زه تاسو سره څه کوم. لا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولا اصلبنکم فی جذوع النخل، زه به ستاسو لاسونه او پښې سرچپه ګوس کړم، یعنې چپ لاس کې پښه یا ښي لاس چپه پښه،
بیا به تاسو ژوندي د خرما او د ونو په تنو کې ځوړند کړم چې نورو دپاره عبرت شي چې نور څوک داسې کار ونه کړي. واقعا دغه فرعون ظالم هم دا کار کوي. دغه اویا کسه بېګناه مسلمانان چې اوس ایمان راوړی د دوی لاسونه او پښې غوڅوي د ونو په تنو کې ځوړندوي. کله چې مؤمنان دغه حالت سره مخامخ کېږي ډېر دردناک حالت دی. موږ او تاسو که یو نوک رانه څوک وباسي تحمل نشو کولی. شفاخانې ته ځي یو ډېر ادنا عملیات دپاره تا ته بېهوشي پچکاري درکوي دا کوي دا کوي ته یو ژوندی انسان نه پښه او لاس غوڅوي او بیا ژوندی په ونه کې ځوړندوي. دا حالت د تحمل وړ نه دی. نو دغه جادوګران چې اوس مؤمنان دي دوی الله ته دعا کوي ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. یا الله مونږ باندې صبر راووروي. دلته مطلب دا چې مونږ ته صبر راکړي. خو دوی افرغ وایي افراغ دې ته وایي چې ته یو دم داسې یو شی راواړوي په چا باندې ډېر صبر مونږ ته راکړي. یعنی یا الله ته مونږ ته ډېر زیات صبر راکړي او مونږ وفات کړي په داسې حال کې چې مونږ مسلمانان یو. توفنا مسلمین مونږ مسلمان وفات کړي چې بیرته نعوذ بالله د اسلام څخه ونوځو. نو دلته دغه جادوګران چې سهار رالل دوی مشرکان وو ماښام بیرته شهیدان د الله حضور ته ورځي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې د ورځې په ابتدا کې دوی مشرکان وو اما د ورځې په انتها کې دوی شهیدان د الله حضور ته ورغلل ځکه په مظلومانه شکل باندې د ایمان په سبب ووژل شو. نو دوی هم د اسلام لفظ ذکر کوي په دې معنی چې د موسی علیه السلام دین هم اسلام دین و. همدارنګه د عیسی علیه السلام سره چې کوم حواریین د هغه اصحاب و ملګري وو دوی هم عیسی علیه السلام ته وایي آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. یا عیسی علیه السلام مونږ په الله باندې ایمان لرو هماغه الله چې تی رسول را لېږلی مونږ ته. واشهد او ته ګواه اوسه شهادت ورکړه د الله په نزد زمونږ دپاره اننا مسلمون بأننا مسلمون چې مونږ مسلمانان یو مونږ ایمان راوړی مسلمانان یو. نو د عیسی علیه السلام دین هم اسلام دی. په همدغه اساس مسلمانانو زه بیرته د خطبې ابتدا ته راځم چې ټول پیغمبران چې الله عز وجل را لېږلي د آدم علیه السلام څخه تر رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم پورې ټول پیغمبران یو دین راوړی هغه اسلام دی. همدغه اسلام دین الله مونږ او تاسو ټولو ته خوښ کړی په هغې باندې مونږ او تاسو د امر کړی. د ټولو پیغمبرانو دعوت یو دی چې تاسو د الله عبادت وکړئ د شرک نه ځان وساتئ. هر پیغمبر د الله له لورې مونږ ته د ژوند لارښوونه راوړې ده. فروعاتو کې اختلافات شته اصول د ټولو یو دي. هغه پخواني امتونه به په هماغه اسلام باندې جنت ته ځي. مونږ او تاسو به په دغه اسلام باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم راوړی جنت ته ځو. نو ټول ادیان یو دي مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت څخه وروسته نور ادیان ټول منسوخ شوي دي آسماني دینونه. دغه شرکي دینونه خو اصلا دینونه نه دي د هغو په اعتقاد دین دی. آسماني دینونه ټول منسوخ شوي. یوازینی دین چې د هغې پیروي ټول امت څخه ټولې دنیا څخه غوښتل شوی د رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم دین دی. ځکه ما ابتدا کې ویلي چې ټولو پیغمبرانو لمونځ روژه زکات حج په همدغه شانو باندې امر ورته شوی کیفیتونو کې فرق و. زه به تاسو ته دمدی چې دا ټول ادیان یو دین دی. دوه مثالونه ذکر کړم. یو مثال دا دی چې کله په 5م کال د هجرت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدل چې په مسلمانانو باندې دغه شدت اذیت د کفارو ډیر زیات شو د تحمل وړ نه و. مسلمانانو زورول ازارول وهل ټکول شهیدان کول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته امر وکړي چې تاسو حبشې ته هجرت وکړئ او ورته دا وفرمایل چې لو خرجتم الى ارض الحبشه فان بها ملكا لا يظلم عنده احد. که تاسو د حبشې ځمکې ته لاړ شئ هلته داسې یو بادشاه دی چې د هغه په حکومت کې پر چا ظلم نشي کېدلی عدالت کوي قانون تطبیق کوي په ټولو باندې د هغه په حکومت کې پر چا ظلم نشي کېدلی. تاسو لاړ شئ هلته به عدالت ومومئ. دغه صحابه چې 12 نفره نارینه او 6 نفره زنانه ورسره دي. عثمان رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور مبارکه رقیه هم ورسره ده. دوی هم حبشې ته لاړ مګر هلته چې دوی 100 میاشتې تېرې کړې دوی ته خبر ورسېد چې د مکې خلک ټول مسلمانان شوي دي. دا خبر دروغ و. دوی بیرته مکې ته راغله چې خلک مسلمان شو خبره خلاصه شو موږ څه کوو حبشه کې. مګر کله چې مکې ته رانږدې شول خبر شول چې دا خلک نه دي مسلمانان شوي موږ ته خلکو دروغ راپور راکړی و. خو دوی بیرته د خلکو په جوار کې یو ذمه کې ننوتل مکې مکرمې ته. څه موده وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته امر وکړي بیا یې هجرت وکړه. دغه ځل 3 اتیا یا 2 اتیا نارینه دي او 18 یا 19 زنانه دي ورسره. دوی به حبشې ته هجرت وکړه. کله چې دوی حبشې ته ځي دلته د قریش یو تعداد یو ډله مشرکان هم د دوی په تعقیب ورځي حبشې ته. دوی ځان سره ډېره تحفې او هدیې وړي هغه کشیشان او پاپان او د نصارا او علماو ته ورکوي. هغه بادشاه ته هم ځان سره حبشې ته تحفې وړي.
اول خو دوی کوشش کوي چې هماغه د هغه وخت علما چې د هغه وو اساقفه یا بطریق ورته وایي هغو په دې باندې ذهن سازي کړي چې دغه کسان موږ ته بیرته راولېږي ورته وایي دا خلک داسې خلک دي چې زموږ د دین نه سرکشي کړي او نوی دین راوړی چې هغه نه ستاسو دین دی نه زموږ دین دی که ستاسو په دین وي خو ستاسو هېواد کې اوسېږي بیا مې خبره مسیحیان دي نه مسیحیان شوي دي نه زموږ د مشرکان دي دوی نوې خبرې کوي چې زموږ د دین او زموږ د پلارانو سپکاوی کوي په دې کې دا خلک موږ ته بیرته راولېږي دوی ورځي هغه بادشاه ته نجاشي ته وایي چې دغسې واقع شوې دا خلک بیرته ولېږه مګر نجاشي چون یو عادل بادشاه و دی وایي نه زه یو ځل باید د دوی خبرې واورم چې دوی څه وایي عبدالله جعفر رضی الله عنه سره د یو تعداد نور صحابو چې ورسره دي دوی راشي بادشاه ته نجاشي ته نجاشي ورته وایي تاسو د کوم نوی دین راوړی ته ماته لږ ووایه څه خبرې کوئ تاسو دی ورته وایي موږ په دغه ټولنه کې اوسېدلو چې قوي به ضعیف خوړه یعنې په هر ضعیف باندې به موږ ظلم کوو زنا به مونږ کوله شراب به مونږ څکه د یتیم مال به مو خوړه همسایه ته به مو اذیت کوو ظلمونه به مو کول ناروا کارونه به مو کول مردار به مو خوړه څه چې بد کارونه دي دا ټول مونږ کول مونږ ته الله عز وجل زمونږ د منځ نه یعنې زمونږ د ډلې نه زمونږ غوندې یو انسان پیغمبر راولېږه محمد صلی الله علیه وسلم دی چې کله راغی مونږ ته دا امر وکړي چې تاسو نیک اخلاق باید ولرئ همسایه احترام باید وکړئ د یتیم باید مال باید ونه خورئ شراب باید ونه خورئ زنا باید ونه کړئ د مور او پلار حقوق باید وساتئ د همسایه حقوق باید وساتئ چا باندې ظلم باید ونه کړئ مردار باید ونه خورئ دا باید مونږ ته ټول هماغه نیکیان یې مونږ ته بیان کړئ نجاشي چې دا خبرې واوري دا خو ډېر ښکلی دین دی زه تاسو ته هېڅوک څه نشي ویلی تاسو آزاد وګرځئ دوی بیرته لاړ شي سبا بیا دغه مشرکان چې دې کې یو تعداد وروسته مسلمانان شوي دي عمرو بن العاص رضی الله عنه هم په دې کې دی دی وایي چې سبا دپاره زه یو بل چل جوړوم چې دا په هر شکل کې بیرته باید راستانه کړو بیا ورځي همدغه وخت علماو بطارقه ورته وایي چې دوی خو ستاسو د دین په اړه هم یو څه خبرې کوي د عیسی علیه السلام په اړه هم دوی یو څه خبرې کوي یعنې اوس په بله لاره دوی بادشاه رانیسي تاسو یو ځل واورئ چې دوی ستاسو د پیغمبر په اړه باندې څه وایي بیا نجاشي ته ورځي نجاشي بیا دوی راغواړي تاسو وایي زموږ د عیسی علیه السلام په اړه څه وایي جعفر رضی الله عنه ورته د سوره مریم علیه السلام هغه ابتدایي آیتونه تلاوتوي چې د هغې مفهوم همدا دی چې عیسی د الله بنده دی د الله پیغمبر دی د الله روح دی چې د مریم کې اچولی دی او انسان پیدا شوی بیا د عیسی علیه السلام هغه دعوت او دغه حکایت او دغه صفات بیانوي ورته د نجاشي وایي دومره اوښکې لاړې چې د ږیره مبارکه ټوله لمده شوه او حتی دغه بطارقه چې دوی ته حقیقتا معلوم و د دوی هم اوښکې بهېدلې مګر دې دپاره چې دوی ګټې ګټې تحفې اخیستلې دي نو مغه د عناد په وجه باندې دوی خپلو کې سره بونګېدل نجاشي ورته وایي که تاسو اوس خو بونګېږئ که تاسو چغې هم ووهئ مګر ما ته دا ثابته شوه چې دغه پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم او عیسی علیه السلام دواړه د یوې ډیوې رڼا ده دواړه یوه ډیوه ده یوه رڼا کوي دواړه د یوې چشمې څخه راغلي دي د محمد صلی الله علیه وسلم دین او د عیسی علیه السلام دین کې فرق نشته او که حقیقتا هم دغه پیغمبر مبعوث شوی وي نو زه په دې باندې ایمان لرم چې زما د پښو لاندې ځای به هم د حکومت لاندې نازلیږي دا امسا په ځمکه باندې وهي چې دومره اندازه فرق هم نه کوي او د ده دعوت به دلته هم رارسیږي یعنې دی ایمان راوړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بیرته مشرکان ردوي او بیا هغو ته وایي چې هېڅکله که تاسو ما ته د یو غر عمره سره زر هم په تحفو کې راکئ هېڅکله دا نشم کولی چې یو مؤمن مسلمان تاسو ته در وسپارم په ظلم باندې زما په هیواد کې پر چا ظلم نه کیږي بیا د دوی تحفې ورته ټوله بیرته ستنې کې تحفې موفې مو واخلې بیرته لاړ شئ نو دلته هدف دا و چې دغه نجاشي خپله اعتراف کوي چې د عیسی علیه السلام دین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین یو دی ځکه هغه حقیقي اخلاقیات او احکام نه خبرېږي کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې خلکو څخه ډېر زیات اذیت وګوري ایمان نه راوړي او د قتل ارادې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره دا فکر کوي که چیرې زه یو بل ځای پیدا کړم هلته د اسلام دعوت خپور کړم او هغه خلک زما حمایت او مرسته وکړي نو د هغه ځای نه زه بیرته کولی شم چې مکه کې خپل دعوت وکړم نور نړۍ ته هم ورسوم نو بالاخره هماغه نږدې ترین منطقه طائف دی طائف ته حرکت کوي ځي سیرت لیکونکي وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف ته ځي تقریبا 90 کیلومتره د مکې مکرمې څخه لرې دی لاره کې چې هر قبیلې باندې تېرېږي د الله دعوت ورته رسوي خو طائف ته چې ورځي یو 3 ورونه دي چې ډېر مشهور د هماغه قبیلې سرداران دي هغو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ورځي د اسلام دعوت ورته کوي دوی ایمان نه راوړي بیا بلې قبیلې ته ورشي هغوی ایمان نه راوړي بل ته ورشي ایمان نه راوړي بالاخره خبره دا شي چې د هغه منطقې ځینې قبایل د خپل بې عقلان او ځوانان او غلامان راټول کړي چې دغه په تیږو باندې ولئ
په دغه حالت کې زید بن حارثه رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی چې هغه وخت د پیغمبر متبني زوی بلل کېده دی هم ورسره دی وایي چې ما ډېر کوشش وکړ چې د خلکو دا تیږې زما په بدن ولګېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم محفوظ پاتې شي وځایه زما سر وایي مات شو وینې ترې بهېدلې څو ځایه په بدن باندې زه ولګېدم وینې ترې بهېدلې خو سره دغه ما ونه شو کولی کامله دفاع وکړم ځکه یو نفر دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په پښو دومره په تیږو ولګېده چې د پښې او پنکې مبارکې د وینو څخه ډکې شوې د ضعف حالت پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې راغی نو دی د همدغه منطقې څخه لږ لرې شو یو باغ ته ننوت او یو دیوال باندې تکیه وکړه دیوال ته تکیه وکړه روایتونه اوږده دي خو ملائک راځي او دته وایي چې یا رسول الله که زه الله تعالی را لېږلی یم ستا د امر تابعدار یم که ته ماته ووایي چې دا دواړه د مکې مکرمې غرونه په دوی باندې سره رانږدې کړم ټول هلاک کړم زه هم اوس دا کار کوم خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي نه زه دا کار نه کوم کیدای شي الله تعالی د دوی د آینده نسلونو نه داسې خلک پیدا کړي چې د الله عبادت کوي ایمان راوړي آینده کې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم رحم دی په همدغه حالت کې چې رسول الله دیوال ته تکیه کړې دلته دوه ورونه دي شیبه او عتبه مشرکان دي د ربیعه زامن دي دوی د انګورو باغ لري خو د دوی په زړه کې یو نرمښت پیدا کېږي چې دغه انسان مسافر راغلی په وینو لړېدلی دی یو دیوال ته تکیه کړې د ضعف حالت کې دی خپل یو غلام عداس نومیږي دته یو خوشه د انګور یو واګې ورکوي چې دغه سړي ته ورکه کله چې دی راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه انګور وړاندې کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوړلو څخه مخکې بسم الله وایي بسم الله بیا خولې ته یو انګور واچوي عداس دی په بل دین باندې دی مګر دی چې کله دا بسم الله اوري رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ته عجیبه غوندې خبره وکړه بسم الله دا خبره خو دلته څوک نه کوي ته څوک یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې زما نوم محمد دی زه د الله رسول یم بیا دته وایي چې ستاسې نوم یې ته د کوم ځای یې وایي زما نوم عداس دی او زه د نینوا یم نینوا په عراق کې منطقه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ښه ته زما د ورور یونس علیه السلام د منطقې اوسېدونکی یې دی بیا حیران شي ته یونس څه پېژنې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي ټول پیغمبران خپلو کې سره ورونه دي او ټول پیغمبران یو بل سره پېژني ټول پیغمبرانو یو دعوت راوړی دی نو دغه عداس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بدن باندې ځان راوغورځوي هغه ښکلوي سر ښکل کوي اوږې ورته ښکلوي حتی پښې ښکلوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي کله چې دی بېرته هغه خپل بادارانو ته ورځي هغه هم ورته وایي په تا باندې م سحر وکړه ته خو مونږ انګورو دپاره لېږلی وې ته خو بل رقم راغلی نو زما په دغه مثال کې هدف دا و چې دلته عداس خپله چې د خپل دین شاهد و دی فوراً په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې ټول پیغمبران ورونه دي ټول یو دین مونږ او تاسو ته رسولی دی آخري مثال په دې باندې دا وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث شریف کې مونږ او تاسو ته فرمایي زما مثال او د پخوانیو پیغمبرانو مثال داسې دی چې یو انسان یو تعمیر جوړ کړي یو قصر یو تعمیر یو کور جوړ کړي ډېر ښکلی شاندار کور جوړ کړي هر شی پکې منظم دی هغه انجینري نقشه او دیوالونه او هر شی منظم دی فقط یو دیوال کې یو خښته کمه ده خلک د دې تعمیر سیل ته راځي هر سړی چې دا تعمیر ګوري جالب کور دی څومره ښکلی دی څومره ښکلی دی د هر چا فکر چې دا یوې خښتې ته کې خو دا یو خښته پکې کمه ده کاشکې دا خښته هم پوره وی نو اوس به ډېره ښکلا کړې وی نو بل سړی راځي هم چې دا خښته ته ګوري چې دا یو خښته پکې کمه ده نور ډېر ښکلی تعمیر دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه هماغه خښته یم چې خپل ځای کې ایښودل شوی یم هغه تعمیر مکمل شوی چې دا تعمیر نه مراد د نبوت سلسله ده بیا فرمایي انا خاتم النبیین زه د نبوت هغه ټاپه شوی مهر یم یعنې زما نه وروسته نور د نبوت سلسله خلاصه شوه نو مسلمانانو زمونږ او تاسو دین هم اسلام دی دا د الله له لورې غوره شوی دین دی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث شو ټول موجوده آسماني دینونه منسوخ شوي دي دغه دین اسلام چې موږ او تاسو پرې باندې عمل کوو دا د نورو ادیانو خلاصه په دې کې ده او نوې تشریعات سره د پرمختللي احکامو په دې کې الله عز وجل موږ او تاسو ته رالیږلي الله تعالی دې موږ او تاسو ته د دې توفیق نصیب کړي چې خپل دین باندې کامل عمل وکړو